د قرغان تیپې په مظلومو بېوسه خلکو اسمان او ځمکې هم ویره او ژړا کوله. چاپو او دوامداره بمباریو د دې سیمې د خلکو له سترګو خوبونه تښتولي وو. د اشغال خونخوره ځناورو حتی په کوچنیو معصومو ماشومانو هم رحم نه کاوه. دې چادرۍ ته وګوره، د دې ځای نه ما 11 ماشومان ایستلي او 2 سرې. خدای دې تباه او برباد کړي. خلکو به حتی خپل شهیدان نشوای ښخولی، ټپیان یې روغتون ته نشوای وړلی. شپه تر سهاره به یې خپلو شهیدانو او ټپیانو ته د بېوسۍ اوښکې تویولې. عبدالباقي د دې کلي اوسېدونکی چې زوی یې ورته ډېر ګران او د ژوند ټولې هیلې او ارمانونه یې ورپورې تړلي وو، خو اشغالګرو ورڅخه په ډېرې بېرحمۍ واخیست او د بېلتانه تور داغ یې د تل لپاره په زړه ورته پرېښود. مازدیګر و، زه لاړم جومات ته، بیا لمانځه وخت و، جومات ته لاړم. فقط دغه جومات ته مې دغه اوله پښه مې ورکېښودله، چې دغه ښه ډېر ټاکوټوک سو چې دغه مسجد ته په ورننوتلو سوم، د یوې ثقیلې غټې مرمۍ اواز راغی. نو ما وویلې چې خدا هغه هلکان هم هلته په دشته وو، ما لې پوه وو چې دا مرمۍ په لګېدلې نه وي. خو ورخطا مې د لمونځ وکړ، بېرته زر راووتلم، چې دغه بیرون له مسجد نه راووتلم، وغوچوغ راغی. خو چې هر څه منډې وهم، پښې اخلم، پښې وړاندې حرکت نه کوي، پښې مې رامړې سوې. دا وغوچوغ مې چې واورېده، چې دلته کور ته راغلم، چې دا سیاسرې دي، دا مور یې درس دلته هم رامنډې وي. تر څو چې موږ ورته رارسېدلو، دلته چې ورته راغلو، دا هلکان دلته تکه سوي وو، 5 دانې مالونه هم دلته تکه پراته وو، دوی هم تکه پراته وو. نو چې دا مور یې ویلې چې زه ورته راغلم، او دا ورور مې ویلې چې زه ورته راغلم، ورته راورسېدلم. هغه د ما زوی شفیق الله یې وښوده چې په دې کې سا وه، ویلې ادې یې ویلې. نو بیا ویلې راغلم، دا خپل بچي ته راغلم، دا خپل بچی مې چې راجګ کړ، چې په دې کې هم سا وه، خو په دې مخ او په دې سر لګېدلی و، بیخي غږېدلی نسه. دا مور یې راغله، ویلې ما راواخېسته، دا د بچي سر مې په غېږ کې کېښوده، او ادې دغه یو وار یې سترګې راته رڼې کړې، او بس جاتې لاړه. بس نور ځان یې په حق وسپاره، چې دلته هم کتلو، ویلې دا کالي مالي یې درست سوي وو، دا پښه یې هلته لرې پرته وه، دا خلکو راټوله کړه، څادرونه داسې ورته هوار کړي وو، دا څادرو کې دا غوښې ورسره راټولې کړې وې. نو زه هیله هغه تر کاله پورې مې ځان راورساو، چې راغلم، دا خلکو دا هلکان دا شهیدان یې په څادرو کې اچولي وو او راوړې کاله ته. نو موږ دا مور یې بیخي بدې ورځې کولې، تکه وو، بیخي دا غوښې موږ سره راټولې کړې. نو خو یوه ډېره یوه سخته صحنه وه.